ناټو یو نړیوال ځواک د سولې ساتونکې که د جګړې وسیله. په نړیوال سیاست کې ځینې ادارې او سازمانونه داسې وي چې د نړۍ پر برخلیک ژور اغیز کوي او ناټو یا د شمالي اتلانتیک تړون سازمان بې له شکه همدا ډول یو جوړښت دی. دا سازمان چې نن د نړۍ 32 هېوادونه غړیتوب لري، د سړې جګړې له رنګینه تاریخه نیولې تر ننني وخته پورې د نړۍ پر امنیتي معادلو، پوځي توازن، سیاسي اړیکو او حتی د ملتونو په برخلیکونو ټاکلو کې کلیدي رول لوبولی دی. خو ناټو څه شی دی؟ دا څنګه جوړ شو؟ ولې رامنځته شو؟ څومره ځواک لري؟ د نړۍ لپاره ګواښ دی که د سولې تضمین او راتلونکی څه ډول بریښي؟ دا ټولې پوښتنې به دلته ځواب شي، په شرط دی چې دا ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه درنو دوستانو، هیله ده چې ښه اوسئ. تاسو د احساس ټي وي یوټیوب چینل لیدونکي یاست. لکه د تیر په څیر نن یو ځل بیا هم درته د نړۍ د یو پیاوړي پوځي سازمان ناټو په هکله معلوماتي ویډیو جوړه کړې ده. هیله ده چې ویډیو وګورئ، چینل سبسکرایب او له ملګرو سره یې شریک کړئ. دغه چاره به هم له موږ سره مرسته وکړي او هم به له نورو دوستانو سره مرسته وکړي ترڅو دغه ډول معلوماتي ویډیوګانې ترلاسه کړي. د ناټو بنسټ په کال 1949 کې ایښودل شوی دی، هغه وخت چې نړۍ له دویمې نړیوالې جګړې تازه راوتلې وه. اروپا ویجاړه شوې وه، اقتصادونه یې له منځه تللي وو او د شوروي اتحاد تر مشرۍ لاندې ختیځ بلاک په چټکۍ سره د کمونیزم په خپرولو بوخت و. په همدې حساس وخت کې لویدیځو قدرتونو په ځانګړي ډول متحده ایالاتو د دې اړتیا احساس کړه چې باید یو داسې پوځي اتحاد جوړ شي چې نه یوازې د اروپا له بیا ښکېلتیا او ویجاړۍ مخنیوی وکړي، بلکې د شوروي د نفوذ پر وړاندې یو جمعي امنیتي دیوال هم جوړ کړي. همدا و چې د امریکا، کاناډا، بریټانیا، فرانسې، ایټالیا، هالند، بلجیم، لوکزمبورګ، ناروې، ډنمارک، پرتګال او ایسلند په ګډون 12 هېوادونو د ناټو تړون لاسلیک کړ. دا تړون د دفاع پر اصل ولاړ او د 5مې مادې له مخې ژمنه وکړه چې که په هر غړي برید وشي نو دا به د ټولو غړو پر وړاندې برید ګڼل کیږي او ټول به د هغه دفاع ته راپورته کیږي. ناټو تر لومړنیو کلونو وروسته په چټکۍ سره د سړې جګړې اصلي محور شو. دا سازمان چې په اصل کې د دفاع لپاره جوړ شوی وو، د وخت له تېرېدو سره داسې پراخ شو چې اوس یې د نړۍ د یوې سترې برخې پوځي همکاري او استخباراتي همغږي په لاس کې ده. د وخت په تېرېدو له ختیځې اروپا څخه یو شمېر هېوادونه هم چې پخوا د شوروي اتحاد برخه وو د ناټو غړي شول. تر 2024 کال پورې د ناټو غړیتوب 32 هېوادونو ته رسېدلی چې له وروستیو غړو څخه یې فنلنډ او سویډن یادېږي. هغه هېوادونه چې پخوا بې طرفه پاتې شوي وو، خو د روسیې د وروستیو اقدامونو په ځانګړي ډول د اوکراین د جګړې وروسته دوی دا پریکړه وکړه چې د ناټو تر چتر لاندې راشي. د ناټو ځواک یوازې د غړو هېوادونو په شمېر نه اندازه کیږي، بلکې د دې سازمان تر شا شته پوځي، سیاسي، اقتصادي او استخباراتي همغږي او اړتیا ده چې دا اتحاد د نړۍ تر ټولو ځواکمن امنیتي جوړښت ګرځولی دی. د ناټو غړي هېوادونه د نړۍ د پوځي توازن تر لویې برخې برلاسي دي. دا سازمان نږدې 3.2 میلیونه فعاله پوځیان لري، زرګونه جنګي الوتکې، بیړۍ، ټانګونه او پرمختللې وسلې لري او تر ټولو مهمه د سایبري، فضا او استخباراتي جګړو لپاره ځانګړې وړتیاوې لري. ناټو نه یوازې ګډ پوځي تمرینونه کوي، بلکې د معلوماتو شریکول، د فضا څارنه او د ترهګرۍ پر ضد عملیات هم په همغږۍ سره پرمخ وړي. خو دا هم باید هیر نشي چې ناټو یوازې یو دفاعي سازمان نه دی، بلکې د نړیوال سیاست یو مهم او فعال لوبغاړی هم دی. دا سازمان د خپلو غړو ترمنځ سیاسي همکاري ته ژمن دی او وخت نا وخت په نړیوالو کړکېچونو کې مداخله کړې ده. د مثال په ډول په 1999 میلادي کال کې ناټو د کوسوو په جګړه کې مداخله وکړه. په 2001 میلادي کال کې له امریکا سره د 5مې مادې له مخې د ترهګرۍ ضد جګړه کې یو ځای شو او د افغانستان جګړې په مستقیم ډول رهبري کړه. په 2011 میلادي کال کې په لیبیا کې د قذافي د رژیم پر ضد هوایي عملیات هم د ناټو تر مشرتابه لاندې ترسره شول. دا عملیات سره له دې چې د ځینو لپاره د سولې راوستونکي ګڼل کیږي، خو د نورو لپاره بیا د
مداخلې، ځواک ښودنې او ځینې وخت بې مسؤلیته بریدونه ګڼل شوي دي. د ناټو پر کړنو زیات انتقادونه هم شوي دي. ځینې هیوادونه لکه روسیه دا سازمان د خپل امنیت پر وړاندې ستر تهدید بولي. دا ځکه چې ناټو له 1990 میلادي کال وروسته د پخواني شوروي اتحاد ډیری ګاونډیان او پخواني ختیځ بلاک غړي ځان ته جذب کړل چې روسیې دا یو محاصره وګڼله. همداراز د ناټو ځینې عملیات په ځانګړي ډول په افغانستان، عراق او لیبیا کې د ملکي تلفاتو او ناسم مدیریت له امله له سختو نیوکو سره مخ شوي دي. پر ناټو د نیوکو یو بل ټکی دا هم دی چې دا سازمان تر ډیره د امریکا له لوري رهبري کیږي. دا چاره د نورو غړو د خپلواکۍ پر وړاندې خنډ ګرځېدلی. د ناټو د نظامي ځواکمنتیا ترڅنګ د ناټو د بودیجې بحث هم خورا مهم دی. د ناټو رسمي مرکزي بودیجه چې د ادارې، دفترونو، همغږۍ او ګډو پروژو لپاره ده نږدې 3.2 میلیارده یورو ده. خو دا یوازې د ناټو دفترونه تمویلوي، نه پوځي ځواکونه. د اصلي نظامي لګښتونو مسؤلیت د هر غړي هیواد په غاړه دی او ناټو له خپلو غړو غواړي چې لږ تر لږه 2% د خپل ناخالص داخلي تولید یا GDP د دفاع لپاره ځانګړي کړي. تر ټولو ستر تمویلونکی هیواد امریکا ده چې یوازې د دې هیواد دفاعي بودیجه نږدې 800 میلیارده ډالرو ته رسیږي او دا د ناټو د نورو ټولو غړو له ګډو لګښتونو هم زیاته ده. ناټو د دې ټولو بریاوو او نیوکو ترڅنګ اوس له نویو چیلنجونو سره مخ ده. سایبري جګړې، د فضا تسلیحاتي کېدل، د چین زیاتېدونکی نفوذ، د روسیې پراخېدونکی حضور او د داخلي غړو ترمنځ سیاسي اختلافات ټول هغه عوامل دي چې ناټو باید ورته ځواب پیدا کړي. له بلې خوا ناټو سازمان د خپلو غړو ترمنځ یووالي ساتلو ته هم ژمنه ده او هڅه کوي چې په راتلونکو لسیزو کې د عصري ټکنالوژۍ، مصنوعي ځیرکتیا، فضایي څارنې او استخباراتي همغږۍ له لارې خپل اغیز لا پیاوړی کړي. پای ته په رسیدو سره یوه مهمه پوښتنه لا هم پاتې ده. ناټو د نړۍ لپاره یو امن راوستونکی جوړښت دی که فشار راوړونکی ځواک؟ ځواب یې تر ډیره لیدلوري پورې اړه لري. لویدیځ ناټو د ثبات او ګډ امنیت ضامن بولي، خو مخالفین یې د سیاسي مداخلې او یو اړخیز تسلط وسیله ګڼي. که ناټو د عدالت، مساوي مشارکت او نړیوال قانون په رڼا کې فعالیت وکړي، دا به د سولې تضمین وي. خو که د ځینو قدرتونو د ګټو د خوندي کولو وسیله وګرځي، نو دا به د جګړو او تاوتریخوالي سبب وګرځي. نو د پایلې په توګه ویلی شو چې ناټو یو ستر ځواک دی، خو دا ځواک باید د سولې لپاره وکارول شي، نه د سیاسي سیالیو لپاره. د نړۍ راتلونکی یوازې د ټوپک او ټانګ له لارې نه، بلکې د همکارۍ، متقابل درناوي او نړیوال عدالت له لارې ساتل کیږي. تر بیا ښې چارې.